افغان اتلان د زیمبابوې څخه د لوبلړیو له ګټلو نه وروسته نن وطن ته راستنېږي. څو شېبه وروسته به دلته راورسېږي. د دوی لپاره ځانګړي مراسم چمتو سوي. موږ دا خوښي یو ځای لمانځو. تاسې هم تر پایه راسره ننداره کړئ. لوبغاړي اتلان او د کرکټ ستوري دلته شتون لري. نو له دوی سره یو موږ به لنډ کلیپونه او لنډې خپرونې هم ورسره چمتو کوو او تاسې موږ سره تر پایه پاتې شئ. دا د ملي لوبډلې ټولچاری لوبغاړی شهیدالله کمال څوک چې په وروستیو لوبه کې د لوبډلې برخه هم و. دوی وطن ته راورسېدل. کمال صاحب ښکلي مشي ښه راغلاست درته وایي او د دې سترو بریاو مبارکي هم درته وایي. مننه خیر اوسې. لومړی خو ټولو هېوادوالو ته سلامونه. واقعیت دی چې یو ډېر ښه لوبه وشوه چې د پورې ورځو وې ټېسټ کرکټ. واقعیت دی چې یو ډېر سخت کرکټ و. نو د دې بري مبارکي ټولو هېوادوالو ته. په ټوله کې له زیمبابوې نه د دریو لوبلړیو ګټل او د دریو جامونو راوړل وطن ته څومره د خوښۍ خبر دی. بالکل واقعیت دی چې د پلیرانو کوشش محنت دی. په زیمبابوې یو ډېر پیاوړی ټیم دی. هغه و چې په 3-0 موټر کې زموږ ماتې ورکړه او 3 بشیر احمد د ملي لوبډلې تنکۍ ځوان څوک چې په وروستیو کې د ټېسټ لوبلړ برخه و. دی هم د همدې وړیا سریز له جام سره دی. محمد صاحب ښه راغلاست درته وایي. په ټوله کې څومره خوښ یې چې اتلان وځلېدل او بریاوې مو وطن ته راوړي. مننه خیر اوسې. سلامونه وړاندې کوم ستاسو ټولو مینوالو ته. ډېر د خوشحالۍ ځای دی زما لپاره چې اول ځل د ملي ټیم سره یو ځای وم او ښه میچونه مو وکړل، بریا مو راوړله. د وطن هغه په ټوله کې تا به د ملي لوبډلې سره لومړی سفر و. څومره د خوښۍ احساس دی کوم چې لوبډلې سره مل وې او راتلونکي ته د هیلې څه دي؟ انشاءالله راتلونکي مې ځکه ملي ټیم ته تللی وم ډېره خواري به کاږم نور هم چې ځکه ماته مخکې چانس راکړي دا میچ کې ماته چانس نه کړي را بدبختانه ویلی بس نو ځلېږي به زموږ باور او اعتماد دی در باندې. کور ودان. د ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی نوید زدران څوک چې په وروستیو کې د ملي لوبډلې سره ښه ځلېږي. زدران صاحب ښه راغلاست درته وایو. د خوښۍ احساس دې څنګه دی؟ 3 جامونه وطن ته راغلل او ملي لوبغاړي ډېر ښه وځلېدل. وعلیکم سلام تا ته ټولو اورېدونکو ته د ټولو سریزو مبارکي ټولو هېوادوالو ته وایم. واقعا چې ډېر زیات خوشحاله ځکه 3 کوپونه او 3 سریزونه سرپلسې ګټو. زه خو ډېر زیات خوشحاله یم. په ټوله کې ځوانو لوبغاړو څومره خوښ یې؟ عصمت عالم ډېر ښه وځلېد، صدیق اتل او داسې نور. تاسو که فکر وي موږ ډېر وختي دې ځای نه لاړو او د دې دپاره چې د سریزونه وګټې ځوانان راغلل او پرفارمنس وکړه. هغې باندې ما هلته ډېر کار وکړه، هلته په کوچ باور په وکړه او راغله او ټیم دپاره یې ډېر ښه لاسته راوړنې راوړې. مننه. په وروستۍ ټېسټ لوبه کې ځوان تان لوبغاړی عصمت عالم چا چې په خپله لومړۍ نړیواله لوبه کې سلیزه ترسره کړه، واقعا د ټول وطن او ملت لپاره د ویاړ ځای و چې عصمت عالم ډېر ښه وځلېد. عالم صاحب ښه راغلاست درته وایو. څومره د خوښۍ احساس کوي چې په لومړۍ لوبه کې د وطن لپاره سلیزه ترسره کړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه خیر اوسې تاسو نه. یقینا ډېر زیات د خوشحالۍ او د فخر احساس کوم. اول ځل په ملي لوبډله کې لوبېدل او د افغانستان نمایندګي کول دا د ما لپاره نه هېرېدونکې ورځ دي. ته چې یعنې یو چا چې لومړۍ لوبه یې داسې نه انګېري چې خامخا دې زه په 50 ترسره کړم سلیزه، تا بیا په لومړۍ لوبه کې سلیزه ترلاسه کړه، داسې دې انګېرله یا دې په ذهن کې وه زه به دومره ښه ځلېږم؟ نه زه ته پاک خبرو کوم. ما ذهن کې دا نه و چې د خپل شخصي څومره رنځونه کوم 30 یا 50 یا 70 دغسې ما سوچ تر اوسه پورې نه و راغلي. موږ یوازینی هدف دا و چې موږ سیشن لوبه کوله او ورځې ته هم کتل ځکه د ټېسټ خو 15 ورځې لوبه ده. موږ کوشش کوو چې اوله ورځ وګټو، سیشن وګټو که نه بل ټیم نه. نو په دغې وخت کې داسې ضرورت و موږ ته چې یو ټول ټیم باید یو ښه ټارګېټ کېدو چې په آخر ورځ باندې موږ دفاع وکړو. نو هماغه و چې بس احمدشاه سره ما ښه پارټنرشپ ولګېد او بس هغه هم 140 منډې وکړې او الله پاک موږ باندې پرفارمنس وکړو. عالم د افغانستان کرکټ د بنسټګرانو څخه د تاج ملک عالم زوی دی، چا چې د ملي لوبډلې روزونکی هم پاتې شوی. د هغه تشویق څومره په دې برخه کې و، څومره هڅه یې وه او څومره خوښ و چې تا داسې پرفارم ترسره کړ؟ بالکل. نو خو ما والد صاحب د حتما خوشحالېږي په پرفارمنس باندې. زه چې په اول انینګس کې په 0 باندې اوټ شوم نو هوټل ته لاړم، ډېر زیات میسیجونه او زنګونه راغلي خو ما یو تم جواب ځکه نه شو ورکولی چې بیخي زه طبیعت مې ډېر زیات خراب و. یوازې پلار مې و چې زنګ راغی نو هغه ما اوچت کړلو. بس هغه وویل چې دا خو تر اوسه 25% لوبه شوې ده او 15% پاتې ده، یعنې 4 ورځې پاتې دي. په اوله ورځ وایي مونږ نو ما خبره ما ذهن کې واچوله. ما صحیح ده بالکل مله پاکه ښه خبر ده که نه. هغه ویل که ته د 25% لوبه اوس په دماغو کې کښېنې او په ذهن کې واچوم تا دا 4 ورځې ټولې خرابېږي. نو انشاءالله ته به داسې سوچ وکړې
چې همداسې ډاډه لوبه وکړه دا باقي څلورو ورځو کې ان شاءالله د ټول میچ کې به تا بیسټ پرفارمنس راوځي هماغه چې هغې نه بعد بیا حشمت کپتان او راشد او زمونږ کوچ چې کوم دي نوروز جي حمیده جي دوی بار بار راتله زما پوښتنه کوله او میدان کې په هوټل کې عرضي کې ډېر زیات هغوی سپورټ کړم بیا هغې نه بعد زه رښتیا هم الله پاک بس په موږ باندې بیا داسې پرفارمنس وکړو باقي څلورو ورځو کې چې ډېر فایده وطن ته ورسېده. ستا په ګلوبي ژوند کې په ټوله کې د ملي لوبغاړو تشویق څومره و خصوصا د راشد خان او ځینو نور لوبغاړو چې ته یې بلوملړ ته انتخاب شوې د دوی هڅه او انګېرنه څنګه وه؟ یقینا ملي لوبغاړي خو همیشه څوک چې په ټیم کې ډېر پاتې شوي سینر هغوی باندې خپله دا حالت تېر شوي چې څوک نوی لوبغاړی لوبډلې ته راشي نو هغه لږ تاثیر لاندې هغه داسې ډېر ډاډه نه وي که نه نو زه ملي لوبډلې ټولو سینر لوبغاړو ډېر زیات سپورټ کړم سپیشل بیا د حشمت الله شهیدي او راشد او رحمت شاه او ورسره زموږ دا کوچ چې کوم افغاني کوچ دا حمید حسن او نور دوی ډېر زیات تشویق کړم نو هغه چې موږ خپل ټیم کې بیا ښه ډاډه لوبه کوله. لا ودرېږي کور مو ده قربان خوشحاله. مالک د ټیسټ له جام سره یو ځای یا ټیسټ کپ سره که راخلاص درته وایي د لوبې مبارکي هم درته وایي څومره خوښ یې چې ډک لاس وطن ته راستانه شوې؟ نو خامخا خوشحالي خو ډېره زیاته وي ځکه چې درې کلتور چې ته ورځې او هغه نه باید سیریز ګټي هم د ملي لپاره ډېر افتخار چې نوي ځوانان ډېر وچلېدل اتل صاحب وچلېدل او عصمت عالم چې د دې میچ کې راغی او د داسې ایونټ کې پرفارمنس وکړ ډېر زیاته فایده ورته وکړه د راتلونکي لپاره ورته همداسې ښه پرفارمنس لا ودرېږي.